بدلون د پولیس رادیو سلسله واره رادیویي ډرامه هر پنجشنبه د شپې 8 بجې د بدلون ډرامې په 13 برخه کې تاسو واوریدل چې مجید ل خپل پلار نه د واده په حق لا مایوسه شوی وو. بل طرف ته اسلم د ملک خواته ورغلی وو او د ملک په ځینو کارونو یې نیوکه وکړه او خپل اندېښنه یې ورسره شریکه کړه. اوس به واورو چې امان اکا خاني ته ولې په غوسه دی. که خدای مې نه غلطوي نو دا را روان سړی خو داسې ښکاري لکه خانۍ چې وي چې دی دې خواته څنګه راغی غوږ دې دی که نه؟ سلام علیکم امانکا، څنګه یې؟ وعلیکم السلام خانۍ، ستړی مشه څنګه دې دا لار راغلته کړې ده؟ خیرت خو به وي، غوږ دې دی که نه؟ خیریت دی امانکا، راغلم ما ویل ستا سره لږ مجلس وکم، غورې به وکړو، څه پوه شوې؟ نو بیا خو به زما حجرې ته راغلی وې، دلته به نو څه غورې وکړو؟ نه چای شته او نه سم ځای، غوږ دې دی و که نه؟ اکا تا سره چې هر چیرته ودرېږو نو ساعت مو تېرېږي، د ځای او چای خبره نه ده، څه پوه شوې؟ زه سمه ده چې ته را سره خوشحاله یې نو موږ خوشحاله یو. وایه څه خبره ده؟ غوږ دې دی و که نه؟ خبره داسې ده چې ستا زوی مجید ما سره خپل درد شریک کړ او څومره مې چې فکر وکړ نو خبرې یې ځای نیولو، څه پوه شوې؟ ښه نو هغه تا ته هم در رسېدلی؟ تا ته به یې هم له ما نه سر ټکولی وي چې ګنې زه ورته واده نه کوم. غوږ دې دی و که نه؟ اوه همدا خبره یې وکړه او بله یې دا خبره وکړه چې نه خو څوک قرض راکوي او نه مې پلار ځمکه خرڅوي، نور شرم ته جوړېږو ځکه چنغله به مې تر کومې د پلار په کور ناستی، څه پوه شوې؟ نو ته څه وایې چې زه به ستا خبره ومنم او ځمکې خرڅلاو ته به تیار شم؟ هېڅکله نه. غوږ دې دی و که نه؟ ګوره اکا دا تربوران چې در پورې خاندي دا ښه ده او که دغه یو ټوټه ځمکه خرڅه کړي دا به ښایي، څه پوه شوې؟ نو ته څه وایې د ځمکې د خرڅولو سره به راپورې تره او د تره زامن او تربورونه نه خاندي؟ غوږ دې دی که نه؟ داسې خو به لا د خندا وړ شو. خو زه درته یوه داسې لار ښودلی شم چې هم به زوی ته واده وکړي او هم به د تربور له پیغوره خلاص شي، څه پوه شوې؟ او بله دا چې د تربور ځمکه به هم واخلې. د تربور ځمکه به هم واخلم؟ دا څنګه کېدای شي؟ غوږ دې دی و که نه؟ خبره داسې ده چې ستا د ځمکې خرڅولو سره به مجید وکولی شي خارج ته لاړ شي، هلته به دومره پیسې وګټي چې هم به خپل واده وکړي هم به ستا ځمکه بیرته واخلي او د وخت په تېرېدو به د نورو ځمکې هم واخیستی شي، څه پوه شوې؟ او په ښار کې به دوکانونه هم واخلي او دا وزګار زامن به دې ټول هلته په کار شي. نه ته باور یې چې همداسې ده؟ چېرته ته د هغو خلکو ملګری نه یې چې خلک خارج ته لیږي؟ مطلب مې دا دی چې دوکه خو به نه کوي. غوږ دې دی و که نه؟ نه توبه وباسه اکا، دا څه وایي؟ زه د هغوی ملګری نه یم، زه خو ستا او د مجید خیر خوا یم، زه ستاسې د ګټې خبره کوم، زه خلک پیژنم هم نه، خو دومره پوه یم چې خلک سم خلک دي او څوک چې ورسره تللی دي نو ګټه یې کړې ده. که ما پیسې لرلی نو زه هم ورسره تلم ځکه ما ته هم واده راتر غاړې دی، څه پوه شوې؟ همداسې خو مې په دغسې خبرو باور هم نه راځي، خو ستا په خبره مې باور راغی. همدا اوس ځم ځمکه خرڅوم ځکه خریدار یې ما ته معلوم دی، بس چې اوس مجید ژر تر ژره ولیږو. غوږ دې دی و که نه؟ ته داسې وکړه چې مجید هم خبر که تر څو د سفر سامان وتړي ځکه خلک همده ته په انتظار دي، څه پوه شوې؟ که دې خوښه وي لال ګله زه به درنه لاړ شم، لږه دمه به وکړم، ته پکې څه وایې؟ چې څنګه دې خوښه وي باداره، زما هم دغه لږ کار پاتې دی، دا خلاصوم او زه هم کور ته ځم. لال ګله دغه را روان سړی اسلم نه دی، ما ته خو اسلم ښکاري، ته پکې څه وایې؟ باداره همدا اسلم خان دی چې دی څنګه نن ستا په شتون کې دې خوا راغی، هرو مرو څه خبره شته؟
وایي د میږي چې مرګ راشي نو وزرې وکړي. د اسلمي بده ورځ راغله ځکه زما خواته راغی. ما خو په اسمان غوښتو خو خدای دا دی په ځمکه راکړ. ته پکې څه وایې؟ السلام علیکم. تره بچیه او لالګوله ته څنګه؟ وعلیکم سلام. سلام. اسلم خانه ستړی مشي، په خیر راغلی. څنګه دې را پیښه کړي؟ زه خو راغلم چې د تره بچي سره مې خبره سپینه کړم. تاریخ ګواه دی چې د تره زامنو ترمنځ تل نورو خلکو خبره ګرمه کړې وي او دوی هم د نورو خبرو ته غوږ ایښی وي. دا څه په ګډو وډو سر یې سړیه؟ اوس خپله ګناه د بل په اوږو مه اچوه. زه نه د نورو خبرو ته غوږ نیسم او نه د بل خبر را باندې اغېزه کوي. خپل کار دې کړی پرې منکرېږه مه. ته پکې څه وایې؟ نو تره بچیه زه هم له چا ویره نه لرم، خو نه مې ستا په پټیو کې پولې اچولې او نه مې هم لانجې خوښېږي. تاریخ ګواه دی چې زموږ په منځ کې خامخا یو شیطان شته، خو ته یې نه منې. زه هم دا منم چې زمونږ ترمنځ شیطان شته، خو هغه شیطان ستا په لمسون کارونه کوي. ته پکې څه وایې؟ که همداسې نه د لالګله؟ باداره زه چې څومره اسلم خان پیژنم نو هیڅ د لانجې سړی نه دی. ته د ده خبره واوره چې دی څه وایي. ښه وایه درته غوږ یم. د لالګل به ومنم ځکه درېیمګړی دی. ته پکې څه وایې؟ خبره داسې ده د تره بچیه چې زما او ستا ترمنځ په لانجو کې د ملک زمان لاس دی. ما چې څومره فکر پرې کړی نو ما ته داسې ښکاري چې خانه یې هم ملک را لېږلی تر څو ستا په پټیو کې پوله واچوي او زموږ ترمنځ لانجه جوړه کړي. زه د ملک خو په لانجو کې ګټه ده، خو تاریخ ګواه دی چې د خانې په مقصد پوه نه شوم چې هغه ولې د ملک دا خبره منلې. ستا په خبره مې تر هغې باور نه شي تر څو مې چې د خاني له خولې دا خبره نه وي اورېدلې. باید د خاني نه په دې هکله پوښتنه وشي. ته پکې څه وایې؟ خبره دا ده چې خانه موږ نه شو قانع کولی ځکه موږ نه په خپلو سترګو لیدلی او نه مو هم لاس په لاس ګیر کړی دی. تاریخ ګواه دی چې څوک لاس په لاس ګیر نه کړي نو منکرېدل ورته اسانه وي. خو بیا هم پوښتنه له خاني نه کول پکار دي ځکه بغیر د خاني له اقرار نه زموږ دعوا هم ځای نه نیسي او نه زما په هوایي خبرو باور شي. ته پکې څه وایې؟ اسلم خانه قدوس بادار رښتیا خبره کوي. خانه باید قانع شي نو خبره به یوه د حل لار ومومي. سمه ده، زه به د خانې نه پوښتنه وکړم. خدای دې وکړي چې خانه یې راته قانع شي. تاریخ ګواه دی چې بې له شاهده دعوه همیشه باطله ثابتېږي. یار اجمله منم دی. ایله بیله موږ داسې یو کار وکړ چې ګټه مو ترې ترلاسه کړه. که نه مخکې مو داسې کارونه ترسره کړي وو چې تش تاوان و تاوان. هو والا بس قسمت مو خراب و چې هر څه ته به مو لاس واچولو نو څه ناڅه خنډ به ورکې پیدا شو. دا ټول زما برکت دی. تر څو مو چې زه له ځانه لرې کړم نو له تاوانونو سره مخ وئ. دا ځل مو چې شریک کړم نو ګوره چې ګټه مو وکړه. څه پوه شوئ؟ یاره رښتیا هم تا توره وکړه، البته اجمل زیاته توره وکړه. نه ټول یو شان خواري وکړه. که دغه د ټولنیزو پاڼو باندې د درواغو کیسې نه وای نو څه وایم که د ونه فرم آماده شوي وای. ډېر کار راته د ټولنیزو رسنیو دغه جعلي پاڼو راته جوړ کړ. ښه هغه صفتونه به کېږي. اوس دا ووایه چې زما څومره برخه رسېږي او کوم ځای کې مو ایښي دي. څه پوه شوې؟ ستا برخه له موږ سره زموږ نه لږه کمه در رسېږي ځکه ډېر کار ما او زبیر وکړ. تا خو ایله 2 نفره راوستل. څه شی؟ زما برخه به ستاسې نه کمه وي؟ دا په کوم کتاب کې راغلي؟ تاسو خو ما سره واده ایښې وه چې په 3 واړو به برابر هر څه ویشل کېږي. څه پوه شوې؟ نه نو په برابر ویش باید همغوره کار وشي. داسې خو نه کېږي چې یو نفر راولې او برخه برابره غواړې. په هېڅ شان یې در سره نه منم. ما سره مو واده کړې وه، اوس مو له وادې مه تېرېږئ. بیا مو ګوره ناځوانۍ ته مټې بډوالې. ښه څه پوه شوې؟ خانه ورخطا کېږه ما. اجمل در سره ګپ لګوي. څنګه مو چې در سره واده کړې وه هماغه شان برخه به در رسیږي، خو دا نوره خواري به هم کوي چې زیات نه زیات خلک به را پیدا کوي. زبیر رښتیا وایي. ستا ملګرتیا موږ سره پخه ده خو هم به خواري ډېره کوي او هم به را سره غداري نه کوي. اجمل خانه چیرته چې پیسې نو خانه هلته د غدارۍ فکر هم نشي کولی. بس برخه مې پوره راکوئ
نور نو تاسې بلام خلاصه څه پوه شوې داسې خبره ده خانه چې پیسې مو لا ویشلې نه دي ځکه لا مو پوره پیسې قاچاقبر ته هم نه دي ورکړي تر څو مو چې مسافر تر یهوا د ونه رسوي تر هغې پورې پیسې نه ورکوو دا نو لا څنګه خبره شوه بس چې مسافر روان شو او موږ ته پیسې راورسېدې نو خبره خلاصه وبوله رښتیا خبره وکړئ چې له ما سره خو به بیا دوکه نه کوئ څه پوه شوې دا څه وایې وخانه موږ نو کله در سره دوکه کړې لکه چې په موږ د اعتبار نشته که څه نو مونږ خو هم نه دي اخیستي که پیسې مو اخیستې وای او تا ته مو درکړې نه وای بیا د ګیلا په سر سترګو خو خبره داسې ماته ښکاري چې بېته بېتبارۍ پله ولاړه و سادهګانو خبره په برخه او بې اعتبارۍ کې نه ده اعتبار مې در باندې ښه پوره دی البته خپله برخه پیسې لیدل غواړم چې څومره دي څه پوه شوې بس چې هر څه وو بیا به یې وشمارې البته نوره به خوله بنده ونیسې چې څوک درنه خبر نشي موږ ته اوس د پیسو پاکه اندېښنه نه ده پکار اوس دا دعا کوئ چې زموږ مسافر په خیر سره خارج ته ورسیږي ځکه چې هغه لارې ډېرې خطرناکې دي هسې نه کوم مسافر پکې مړ او یا ورک شي څه شی مرګ او ورکېدل دا خبرې هم پکې شته دا خو که به مسافرو څه چل وشو نو د دې خلکو مخ خو موږ ته راوړي که نه څه پوه شوې نو په دې کارونو کې خدا خبرې شته د خطر کار دی ځکه خو پکې پیسې هم ډېرې دي پیسې خو ډېرې دي خو د دې خلکو نه به مو خلاصوي څوک یا الله ته دا مسافر په خیر ورسې که نه نو د امانه کانه به کومه خوا تختم څه پوه شوې